بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په بعضې د اکسس پروګرام په فیلډ پراپرټیانو باندې خبرې کړې وې. نن راځو بیا له سره څنګه کولی شو یو ډیټابیس جوړ کړو. مثال د خبرې راځم اوس بیا اکسس پروګرام راخلاصوم. اکسس پروګرام راخلاص کو بلانک ډیټابیس به کلیک وکړئ. له هغه وروسته بیا مثال نوم ورکړئ. نوم چې د مثال داسې خاص نوم نه ورکړم زه ورته دا کریټ کړه. له هغه وروسته کنټرول ډبلیو دا کروس کوم او ټیبل ډیزاین ته راځم. ورته ماته آی ډي نمبر ښکار ده، اټو نمبر او همدارنګه نیم راته ښکار ده. فادر نیم مثال د شاګردانو لپاره جوړو او له هغه وروسته د هغو د تلیفون شمېره مې ښکاره نمبر کوم کوم یو تاریخ ده نو تاریخ ورته لکه مثال لاندې پسې ورته راځم ورته لیکم چې مثال فیس څومره فیس دی ورکوي دا به ورته په نمبر کې ونیسو او پیډ څومره تحویل کړی دي او دا به هم په نمبر کې ونیسو. کالکولیټ څومره کېږي سیسو یا مثال ورته لیکم ټوټل نو دا به په چیش کې ونیسو. کالکولیټ کې به څه رقم جمع کوو فیس به ورته ولیکې له وروسته منفي کچ شی فیډ ځینې منفي که دا ورته وکړي که اوس به دلته موږ ته هغه ښیي. دلته بلانس هم کولی شي ورکړي مثال باقي مانده صحیح سو. اوس خو ما ټوټل ورکړو ښه. له هغه وروسته بیا مثال ورته راځو چې فکچر یې پکار ده د دې باید عکس یې فکچر ورته لیکم او داسې دا په اول ابجکټ کې ورته نیسم او همدارنګه بس دی دومره صحیح سو. دا کنټرول اس د چا په نامه ورته لیکم چې سټوډنټس په نامه او دلته مثال ورته نیسي دا پرایمري کې نه ورکړو. اوس راځو که دې ټیبل ته راسو مثال ورته لیکم چې خالد په وړه انګلیسي ورته لیکم ای بي سي ورته لیکم او مثال ورته لیکم چې عمر پنځمېره یې مثال دغه ده تاریخ د 5/4/2015 کال راغلی. پیسې څومره تحویل کړی 400 روپۍ پیسې ده او څو یې تحویل کړی 300 څو باقي مانده سو سل. اول ابجکټ باندې رایټ کلیک او انزرټ ابجکټ ته راسه کله چې راغلی ورته ماته کریټ فایل باندې کلیک وکړه او براوز ته راسه مثال یو عکس راته راخلاص که ډیسکټاپ ته راځه مثال دغه عکس ده او دا هم ورته وکړي که دا به اوس عکس راسي. دا اوس ټیبل سو. اوس راځو دې رایټ کلیک او دلته بیرته ډیزاین ویو ته راځو. ډیزاین ویو ته کله چې راسو تېر ورځ ګوره موږ دلته په فیلډ پراپرټیز کې داسې کم شیان وویل. نن بیا راځو په دې باندې غږ کړو. اول چې دا ګوره د ټیکس هم وویل چې مثال هغه کار یې نه کوو صحیح سو. نو هغه مشکل څه و یو څه پاپیسه هم او دلته مثال موږ علامې چې مثال د ستند نه ورڅخه استفاده کولې. اوس اول ګوره دا اوس کومه ای بي سي لیکلې مثال ګوره راځم دا ټول په غټه وړه ای بي سي لیکلې که نه دي لیکلې. اوس بېرته ورته راځم ټیبل ډیزاین ته له هغه وروسته راځم دلته کوم ځای ته راځم شولټکس ته راځم فیلډ سایز خو در معلوم ده چې دومره سایز و په دې خو خبرې وکړې. له هغه وروسته فارمټ ته ورته راځم دلته ورته لیکم چې دا ټول څه رقم کرته غټې که که نه. اوس که چېرته ډیزاینر باندې کلیک وکړم دا به ټول راته غټ کړي خو موږ هغه ام آر مثال ورته راسدام نه راکړو که نه. بېرته راځم ډیزاینر ته. اوس د دې څخه وروسته تاسو ورته ولیکئ چې ډبل کوټیشن ورته دا څه رقم که له ټولو سره راوله ام آر مثال فاصله ورکوم له کمال وروسته فاصله بیا ډبل کوټیشن. اوس راځه بیا ډیزاینر کله وروسته راځه ګوره دې سره چې راوستلی ام آر یا مستر. اوس بیا راځي عمر راځي اتوماتیک چې شي ورسره ورسېدو مستر. بیا مثال ورته راځي دلته ورته مثال بل عثمان راځي انټر کې ګوره اتوماتیک ورسره راولو که رانولو. خو بیا وایي دا دې رنګ واخلي څنګه رنګ دلته ورته وایي دا دې ګرین همې صحیح سو. ګرین ورته ولیکه له هغه وروسته راځي کله چې وکړو اوس څه شی سو مستر ګرین خالد مستر ګرین عثمان که نه. خو دا ګرین ولې راغی دا باید رانسي څه شی راسي خط یې مازې رنګ یې شین سي. نو دلته ګورئ موږ چې ښه دلته مو غلط کړی تاسو به راسئ دا ګرین چې ده دا خو اول خو به تاسو ګورئ ام آر چې ده دا به په چیش کې ورته ونیسئ ډبل کوټیشن کې ځکه ټکس ده تاسو به دغه غټ کاوه شروع کړئ یا بریکټ ورته وایي داسې ولیکم د مابین کې ورته ولیکه چې ګرین د خط یې څه رقمې شین دی بیا بریکټ بسته خو انشاءالله دا در معلوم ده که نه دغه ده صحیح سو دغه دی دا دوه داسې دا بریکټ خلاص یا لوی کوزو غټ کوزو نه ورته وایي. له هغه وروسته راځه دغه شیټو ته کلیک وکړه. اوس ګوره څه رقم سول ام آر او شین رنګ ورته دا شین رنګ مې نه ده خوښ. دلته بېرته ورته راسه دا ورته ولیکه چې دا شین رنګ یې نه ده خوښ دلته ورته وایي چې ریډ څه رقم دی دا ورته راځه ډیساین اوس څه رقم سول اوس داسې کولی شو چې تنو د مستر ته رنګ ورکړو نور لیکنې نه هغه داسې نه کېږي ووټ کې ګورې کولی شوی داسې شاید اوسې ګورې مثال دا داسې انتخاب کوې خو هغه مستر ګورې چې کله زه انتخابوم هېڅ نه راځي که دې ته مثال زه داسې انتخاب کړم بیا دلته تاسو راسئ مثال دې ته رنګ ورکوئ تور کله چې تور رنګ ورکړو ګورې بیخي اخلي
صحیح هغه ته هیڅ رقم نه کیږي سر هم خلاص ان شاء الله نو دا چی شو فارمټ و بل امرا نمبر فارمټ ته نمبر ګورول چې د په نمبر کې بیا فیلډ سایز لرو دلته فیلډ سایز داس لسه دا ول ګوره اوس کزي مثال دغه سالری ته راسم سالری هم دلته کړی یا فیس ته راسم کنه زه دلته مثال ډیټابیس در لاندې راځم دینه خالد عمر سیدا دلته مثال فیس ورته خلصي 9000 افغانۍ 9000 افغانۍ فیسي نه کنه مثال دې 9000 افغانۍ تحویل کړي هم دی او صفر پاته د بقمنده خو دلته باید داسې موږ داسې هغه ورته وړاندې کوو مثال داسې شرط ولګو چې دا څه رقمي غټو کوشنای نه سي مثال یو عادت ورته کوي چې فقط بګي 1500 روپۍ تشریحي نو بیا راځي ډیزاینیو ته کله سره له راځي فیسټ نمبر ته راسي اول په دوجه کې پرسس وسلان انټیجر ورته انتخاب د دې به خبره وکړو بیا به ورسته فارمټ ته ورسو صحیح سو اول دلته باید کې تاسو کولای شئ فقط مخکې دلته څومره عدد ولیکل نظر مو لیکل کو نه لیکل اوس تاسو دلته 1500 هم نسل لیکای پیډم کې ملکو پیسته براسي پیسته کله سره له 1500 کېږي نه ولی باید کې فقط تاسو کولای شئ تر 255 پر عدد ولیکئ مثال دا باید بیا په هغه وخت کې انتخابوي کله چې ایج راځي ایج دی چې عمر خو تر 255 نه وړي کنه یغه لپاره بیا ډیټابیس کې باید اخلاص صحیح سو مثال 12 انټر کوه سو کې ونه خصو خو کله 255 255 ورته لیکم هم نه اخلي ګوره 200 خو که چیرته مثال 255 ورته لیکم بیا اخلي لغورسته بیا راځو پیر تر غلم او دلته فلسفه سره ځم باید نو ورته انتخابم لغورسته دلته انټیجر ورته انتخابم انټیجر کې بیا کولای ستر دې زیات عدد ولیکئ مثال ګور راځو نو د دې تر څومره به اوس ګوره زم مخکې 255 ولیکل زه دلته ورته لیکم چې 15000 انټر ک 15000 وخت کې ونه خصو مثال ورته لیکم چې 15000 ورته لیکم ګوره 15000 انټر نه اخلي خو که چیرته مثال ورته سل لازر هم شاید ونه اخلي لازر انټر لازر هم سر هم خلاصيږي ان شاء الله لغورسته بیا راځو دلته فیلډ سایز کې یو انټیجر او بل لانګ انټیجر د لانګ انټیجر کې لانګ انټیجر کې تر دغه زیات څه لیکل شي هر څومره لیکل صحیح سو لغورسته بیا دلته سنگل او ډبل لرو فرق لدې سره ده په دې کې بیا ته اشاریه عدد ګور دغه بایټ او انټیجر او لانګ انټیجر کې تنه کولای شي مثال ته هغه واخلې اشاریه عدد نه واخلې خو په سنگل او ډبل کې د کولای شي مثال بیا دغه اشاریه عددونه هم واخلې ساده کړل اجازه ده لغورسته بیا راځو دلته کله چې نمبر ته ولاړ سم دلته فارمټ لرو د نمبر لپاره فارمټ سره کوم استفاده کوي مثال ورته د نمبر لپاره خو ګوره مشخص دي ته فارمټ کار نه ور کوي فارمټ هم چیرې کار کو دلته کار کوم مثال دی او په ډیټ کې کار کو په ډیټ کې هم تر ورته کار کړو کنه لغورسته بیا کله چې مثال درځم دلته نمبر ته راځم نو دلته کچیر دا نمبر سي موږ مثال دغه نمبر کچیر مثال دا هغه ته ولاړ سم انټری ته اوس ګوره دغه څو اشاریه خسته ده نه ده اشاریه به خسته نه ده نو کوړ سي اشاریه ورکه بیا بدلته ديسیمل فلسته براسه کله سي دلته رااله نو بیا بدلته ورته انتخاب سي مثال هر څومره هر څو اشاریه د وخت هغه بیا دلته ورته تعین ولا سي سر هم خلاصو بل انفوت دلته انفوت ماسک ده ګوره که زه چیرته مثال دلته نمبر ته راسم فون نمبر ته دیو شاګرد نمبر مثال زه دلته لیکم سي مثال 0 اویا دای نمبر څو کنه انټر کوز ګوره ټول ته معلومیږي څه ده نمبر ده نو کوواله چې دا نمبر چې دغه پاسورډ رقم ښکاره سي لکه ستوري نو بیا به راځي دلته به بیرته ډیزاینیو ته راسي نمبر کې کلیک وکړه اوس ګوره نمبر کې کلیک کړه نمبر کې نه ده کلیک کړه نه فیس کې کړه نو فیس مختاره څه نو را بس چیرې په نمبر ته براسه پون ته براسه په نمبر ته سره له اوس دلته انپوټ باکس لرو کلیک وکړه غوړسه کې دلته نشته کې هم مشکل نه سه او چې دغه نقطه باندې کلیک وکړه غوړسه د هم ورته وکړه كإنفوت ماسك من غلط شيء كليك وكتن انفوت باكس شيري ده كان وسترازو كليك بوكو ده انفوت ماسك ده بخور كارو تكايسي كلامو قد انتخاب كلاي ټیکس ورته انتخاب کړئ ګوره موږ دې ته نمبر انتخاب کړی تیر زميله سي په نمبر ته مخ کولای سي ټیکس هم انتخاب کو اوس ګوره د ریفلار نن ته ورته انده سره کین کړه
دا د پاسورډ شکل راته بیا به راځي دلته انپوټ ماسک ته به راځي ګوره انپوټ ماسک دا د لږ وروسته دا کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته دلته ګورې در معلومیږي پاسورډ دا به ورته انتخاب کړي او دا به هم ورکړي او دا به هم فینش کړي خلاص که دلته ګوره اتوماتیک ولیکل که ونه لیکل دلته ورته اتوماتیک هم لیکلی سي پاسورډ د هغه وروسته راځو دا سیو کوو کله چې سیو کړو اوس راځو دلته راسه ګوره مثال نوم خو یې دغه شو که نه عمر سمسټر له وروسته پلار نوم ته راځي ورته خالده معلومیږي نه معلومیږي ولې ځکه چې موږ هلته پاسورډ نمبر نه کېږي نمبر ته به ته دغه بیا شورټ ټکس انتخابوي لکه تېره ځل چې ویل دا نمبر چې ورته انتخاب کړو څه مشکل راوړي موږ ته ګورئ موږ کله چې نمبر لیکو په نمبر کې مثال کوډ ورکوي له کوډ سره خو به جمع وګې بیا به ورته لیکې څو درې نوي که نه بیا ورته ولیکه چې مثال اویا څلور زره او درې سوه دلته ورته لیکم څلور زره او درې سوه نهه او څلور سوه شپږویشت دا شمېره شوه انټر پرېږدي په نمبر کې ته کولی شې فقط څه وکړې نمبر ولیکې دغه کومې اشارې چې د مثال علامې دي دا یو هم نشي استفاده کولی صحیح شو نو بېرته راځم دا ځینې ړنګوم تر هغو پورې چې دغه کوم نمبر چې دی فقط صاف نمبر ته ونه لیکې نښتئ خو که ټکسټ اوس راځم بېرته د دې ډېټا ټایپ چې دی ورته تبدیلوم په څه شي تبدیلوم ټکس ته په نمبر ته راسه په نمبر ته سره ورته دا راته لانګ ټکس نه بلکې دا شورټ ټکس که شورټ ټکس شو اوس دا راځه کنټرول اس او کنټرول ډبلیو اوس که چېرته دلته راسو اوس ګوره مخکې م څه شي کول جمع هم نسو ورسره لیکلی اوس جمع ورته لیکلی مثال جمع درې نوي چې د مثال کوډه نوره دغه شمېره د انټر کوي مانه کوي منو هر د مثال کولی چې دا نور سمبولونه دغه مثال اټ علامه او دا شیان ټول ورسره استفاده کوي مثال ګوره دا هم ورسره استفاده کوي انټر کړه دا درته پرېږدي لانګ انټیجر لانګ ټکس او شورټ ټکس د جنرال دی عمومي دی عدد حروف او سمبولونه ټول کې لیکلی شي نمبر کې د مشخص نمبر کوم وخت موږ غواړو چې د ټلیفون نمبر پاسورډ چکر ته وړو بیا به یو لانګ ټکس ورته خپل یو شورټ ټکس به نمبر کې د افغانستان په افغانستان کې کوم ډیټا بیسونه شته جوړوي کوشش کوي چې شي ورکوي شورټ ټکس ورکوي ځکه د افغانستان شمېرې اوس ګوره موږ ژبه اوس انګلیسي ده کار کوي که نه کوي که نه خو که چېرته موږ نمبر ورکړی اوس دلته مې پیس ته نمبر ورکړی نو زه به پښتو کومه اوس دا نمبر انټر کار کوي دا نه مني ځکه څه شي انتخاب دی نمبر دوی فقط انګلیسي نمبر مني دلته به راځي بیا څه شي ورته انتخابوي شورټ ټکس ورته انتخابوي بیا پښتو عادت کې لیکلی شي پښتو لري سر خو خلاص انشاءالله له هغه وروسته بېرته راځم نمبر ته راځم له نمبر څخه وروسته دلته کیپشن لرو کیپشن څه کار کوي موږ که چېر ګوره موږ دو ځای کې ویلي اوسي یو نوم ته باید چې دا نوم ورنکړو مثال یا نوم ته فاصله باید ورنکړو نو بعضې خلک مثال داسې لیکي چې سټوډنټ نیم که نه سټوډنټ نیم دا یې ولیکو او له هغه وروسته مثال دلته ورته لیکي چې سټوډنټ آی ډي هم مثال دا هم ورته لیکم چې سټوډنټ ډیډنټ آی ډي که نه اوس په دې ځای کې خو فاصله نشته کوډ کې به کوم یو استفاده کوي دا به استفاده کوي نو که غواړې چې مثال دلته د کوم ډیټا شکل کلیک کوو نو دلته د فاصله درته وښي بیا به راځي ډیزاین ته دا به ټول راکافي کوي کله دې چې کنټرول څه کړو اوس ګوره کیپشن دلته لرو که نه لرو کلیک وکړه کیپشن کې دلته ورته فیسټ کړه کنټرول پی اوس دلته فاصله ورکړه خلاص دلته فاصله ورکړه یو وروسته راځه دا کنټرول اس که او کنټرول ډبلیو که اوس دلته راسه ګوره څه ورکوم درته ښکاری فاصله یې ورکړه کې اوس په کوډ کې به کوم استفاده کوي اول به ګورې دغه ځای کې دا سټوډنټ آی ډي ځکه دلته یې فاصله نه درکړی دلته کیپشن فقط شکل یې درته راپورته کوي خلاص نور شی نه کوي سټوډنټ نیم د دا هم راواخله دا کنټرول سی که اوس راسه دلته ګوره کیپشن ته راسه کیپشن ته راله کنټرول پی که کنټرول پی دې چې کو اوس دلته فاصله ورکړي اجازه ده او دا هم ورته فاصله دې ورکړل له غوره څه وکړه کنټرول ډبلیو که اوس راځه دلته راسه ګوره دا هم دغه شکل سره ښیي که نه کوي خو په کوډ کې به بیا فاصله ګورې نه ورکوي هغه چې بیا جنجال ورته جوړوي صحیح شو بیرته راځو نمبر ته نمبر ته کله چې راغلی دلته ډیفالټ والی لرو ډیفالټ والی څه کار کوي اوس ګوره زه دلته راځم انټري ته راځم دلته مثال ورته لیکم چې بل نفر راغی د خلیل په نامه راغی صحیح شو خلیل په نامه نفر راغی له هغه وروسته مثال پلار نوم یې چې د عمري ده صحیح شو دا مې عمري ورته ولیکه او په شمېره یې چې ده ده په کوم تاریخ راغلی د اولې په شپږم 2015 تاریخ راغلی او پیس چې ده ګوره دلته زه وایم چې اتوماتیک باید دلته ماته ولیکل شي چې د دې اول عموما پیس څومره ده دومره ده تاسو مثال خاص کمپیوټر تدریسوئ غواړئ کمپیوټر لپاره مثال یو پروګرام فقط تدریسوئ وینډوز تدریسوئ نور پروګرامونه نه تدریسوئ که غواړئ چې هغه د وینډوز پیس د اتوماتیک دلته راته ولیکل شي ضرورت نه چې زه ولیکم نو بیا به له ډیفالټ څخه استفاده کوو ګوره راځم دلته به راسئ نو چیش کې درته ولیکل شي
پیس کې ولیکل وروسته ډیفالت والیو باندې کلیک وکړه څومره درته ولیکل زه ورته 500 درته ولیکل سي بیا وروسته راځه درته ډیټا شیټ یو ته ولاړ شه کله چې رالي اوس نفر راسي مثال د چا په نامه عمر په نامه راغی د پلار نوم یې مثال علي وروسته په دومره مثال فیس دلی وروسته مثال د ومې په شپږم تاریخ 2015 تم راغلی 500 اتوماتیک رسېدلی که نه دی رسېدلی اوس بل یو نفر سټارټ کوي اتوماتیک دلته ورسره رسېدلی که نه دی رسېدلی که دا نه غواړي بیا ورته چینجولی هم سي ورته 100 روپۍ 300 روپۍ داسې ورته کولی اوس دا خو رسېدلی داسې نه دی چې دا نه چینجېږي بېرته دا انتخاب کړه ورته نه دا 500 نه دی 600 دی ګوره ویې منلی که ونه بیرته راځم دا کنټرول ډبلیو کوم اوس بیرته راځو دې ته او رایټ کلیک ډیزاین ویو ته راځو د هغه وروسته بیا نمبر ته راځم نمبر څخه وروسته دلته ډاټا والډیشن لرو والډیشن رول دا مو په اکسل کې بندیز لګول اوس ګوره مخ پیس ته راځو که نه دلته مثال لکه مخکې مې چې دلته 10,000 روپۍ ولیکلی سي دا یو پیس دی مثال یو نفر چې دی مثال غلطي کوي په کتابچو کې غلطي کېږي خو کمپیوټر کې بیا نه کوي سیاري هغه ورته ولګوي شرط ته ولګوي بندیز ته ولګوي اوس دې نفر ته مثال ته 2,000 روپۍ 2,000 روپۍ اوس ګوره بیخي دلته خو موږ باید کړی دلته بیخي نه منې ګوره دا 2,000 روپۍ شوې نو که غواړې چې نه دا دې نه سي نو بیا به راځې دلته والډیشن رول ته دلته ورته شرط پله کوه والډیشن رول کې کلیک وکړه دلته به ته راسې مثال ورته دا ګریتن دی څنګه وي غټ دی وي فقط له څونه دې پورته ولیکل سي ورته دا یا مثال ته فقط ورته ولیکل سي دې کې د 500 روپۍ لیکل کېږي نور دې نه لیکل کېږي یا 500 همالته هم لیکلی دلته 200 ورته لیکل انسان درته معلوم سي 200 مې ولیکلې اوس راځو دا بېرته کنټرول ایس او کنټرول ډبلیو کوئ تاسو راسئ اوس دا هم کلوزومه بېرته راځو دلته ګورئ راسئ یو بل نفر راځي مثال د ولي په نامه او د ولي خان زوی د مثال د خبرې که نه دغه یې فون نمبر ده ډېټ چې د مثال نه ورته رسومه له هغو وروسته څو موږ مخکې اوس دلته فقط ورته لیکل سي 600 قبلوي نه قبلوي ولې موږ شرط ولګاو تر هغو پورې دې چې څونه یې لیکلې 200 دې نه یې لیکلې انټر کوي منه 800 هم نه اخلي پورته هم نه اخلي ګوره مثال اوس ورته لیکل سي 800 فقط داسې که چې مثال ته 10,000 نه پورته واخلي یعنې ته 10,000 ټیټې دې نه اخلي راځو خو ته اوس راځې بېرته ډیزاین وکړه دلته بېرته ورته ورسوو چې 200 چې موږ پرېږدي مخې ته نه ده اوس پرېښودو اوس بېرته راځم دا کلوزومه تاسو رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ویو ته اوس دا خو مرته تعین کړو چې پرې کې فقط 500 ورسوه اوس تاسو خبر ده وای څنګه وایي 10,000 دې پورته اخلي نور دې کته نه اخلي که نه داسې نو بیا به راسې دا د ګریتن علامه به ورته ذکر کړي یعنې غټ دی له څونه دلته ورته ولیکه چې 100 او 10,000 پورته اخلي ټیټ دې نه اخلي دا دې چې ولیکلو هغه وروسته راځه دا ایس او کنټرول اوس راځه دلته کله چې رالې اوس مثال یو بل نفر راغی د حکیم په نامه نفر راغی د پلار نوم یې چې ده خالد ده د تلیفون شمېره ده تاریخ نه ورته رسوو اوس زه درته ورته لیکم 900 افغانۍ انټر قبلوي یې هلته موږ څو ورکړی وو 10,000 ورکړی وو دلته ورته لیکم 900 نه قبلوي ولې موږ ورته وایو چې 10,000 نه پورته یې راته قبلې کړه اوس بېرته راځم ورته وایم چې دا 10,000 اوس که چېرته خپله 10,000 ورته ولیکم بیا دا هم نه قبلوي ولې موږ ورته وایو چې له 10,000 نه پورته که 10,000 یا ورته ولیکم بیا قبلوي صحیح خو دلته موږ چې شی اخیستی زه به دلته بېرته لانګ انټیجر ورته واخلم تر څو سم موږ په پوه سو ډیزاین یو ته راځم او پیس ته راځم ګوره دلته موږ انټیجر ورته انتخاب کړی صحیح سو دا به لانګ انټیجر ورته انتخاب کوم سنګل سو لانګ انټیجر اوس کار کوي انشاءالله اوس راځو ګوره دې نفر ته چې د مثال زه پوره 10,000 رسوم ګوره 10,000 ورته ورسوم کار کوي نه خو که 11,000 ورته ورسوم اتوماتیک سره کن کوي قبلوي ورته وایي مثال یو ورځ انټر که قبول یې کړې که 100,000 هم دغه شکل سره ورته رسولی شئ خو که وایي چې نه دا 10,000 دې هم ورسره ورسوئ له 10,000 نه پورته هم ورسوئ بیا به مساوي ایکوال ټو به فقط ورسره ښکوي پیس ته به راسئ له پیس څخه وروسته دلته له دا ګریتن دین څخه وروسته فقط شي ورکړه مساوي ورکړه دا هم تصویر که دا هم تصویر که له وروسته دلته راسه اوس که یو دلته مثال زه ورته لیکم چې د دې 10,000 روپۍ 10,000 انټر که قبول یې کړې که نه کړې خو که 10,000 نه کاته راځي بیا نه کولی اوس که غواړې چې 10,000 نه یې کاته قبول یې کړې پورته نه بیا به څنګه کوو بیا فقط دا لیس دن کلمه ورته ذکر کړه علامه فقط ورته تغیر کړې نور سر خو خلاص انشاءالله خو به دلته یو بل هغه هم راځي تاسو ته وایي زه د وینډوز 1000 روپۍ اخلم د ورس ده 1500 اخلم د اکسس ده 2,000 روپۍ اخلم
اوس دا درې پسونه دي دا تایل کې زه فقط دا درې هغه تدریسوم نور د مثال نه دا به بیا څنګه کوو تاسو بیا دلته اور استفاده کوئ دلته مثال ورته ولیکئ چې څو ظرف وي د هغه وروسته اور او بیا مثال ورته لیکئ څو 1500 او بیا مثال ورته لیکئ چې اور څو 2000 په دغو ماشو کې که چېرته کوم ماشو هغه پرېږده که نه و ما یې پرېږده نو دا به کنټرول اس کې کله چې کنټرول اس کو اوس راځو دا بیخي بندوو کله چې بند کړو اوس راځم دلته مثال دا نفر راغی د سلیم په نامو او دلته مثال د فلار نوم یې دا ده او مثال پنشمېره دغه ده زه ورته لیکم چې مثال 900 افغانۍ قبلوي نه که ورته ولیکم چې زر ورته لیکم قبلوي و که ورته ولیکم چې 1200 نه خو که ورته ولیکم چې 1500 بیا قبلوي ځکه چې موږ هلته په شرط کې ورکړو او که چېرته مثال ورته چې 2000 دا هم قبلوي سره خلاص اور پاسې پسې ورکوه چې هر څومره دی بیرته راځو ډیزاینیو ته کله چې راغلی بیا راځو نمبر ته نمبر څخه وروسته دلته والیډیشن ټکسټ لرو ګورئ کله چې مثال موږ دلته ولاړ شو یو نمبر ورکړو مثال بل نفر راغی د عمر په نامه که نه دا یې د پلار نوم سو او دا یې د فون شمېره سوه ډېټ چې د مثال د درېیمې په 5/2024 کې راغلی اوس که چېرته مثال زه 1200 ورته لیکم 1200 ورته اوس دا پیغام چې درکوي دې پیغام تاسو سړی سم اخذ نسي ځکه نه کوئ یا مثال تاسو بعضې ځای کې ډیټابیس کاروئ هغلته د دولتي کارمندان چې د په انګلیسي سر نه خلاصېږي نو دلته ته باید ساده په پښتو ورته ووایې چې دلته موږ له دغو تر دغو ځای څه شي کړی قوانین وضع کړي دا باید هغه کې نو بیا دغه پیغام چې د غواړې چینج کې بیا به راځي دلته دا به بېرته ورته زر کړو چې دا قبول کړي بیرته به راځو ډیزاینیو ته کله چې راغلې نو بیا به دلته والیډیشن ټکس کې تاسو ورکولی که پښتو دري انګلیسي هر شی ورکولی خو زه وعلیکم السلام اجازه ده زه مثال پښتو کې ورته لیکم دلته تاسو کولی شئ له 0 څخه 0 څخه تر څو پورې 1500 او تر 2000 پورې پیسونه کولی شئ اټ کوئ صحیح سو اټ کړئ دا پیغام یې ورته ولیکو دا پیغام داسې ولیکو نو راځه دا بېرته دا ورته سیو کړه اوس کله چې مثال یو نفر راځي نفر اټ کوي د حلیم په نامه صحیح سو مثال یو نفر راغی د حلیم په نامه اوس دلته د پلار نوم یې مثال دغه سو او دلته مثال دغه تلیفون شمېره سوه تاریخ یې دومره سو مثال 2024 کال راغلی اوس که چېرته دا ورته ولیکي چې 1200 روپۍ فیس ده انټر ورته څه ورته لیکي دلته تاسو کولی شئ له 0 څخه تر 1500 او تر 2000 پورې پیسونه کولی شئ اډ کړئ سر هم خلاص شو انشاءالله بیرته راځم ډیزاینیو ته کله چې رالم اول به دا ورته چینج کړو چې دا بیرته ظرف یې کړ تر څو موږ مخته پرېږدي او دا هم مثال ورته بیرته ډیزاینیو ته راځم بل ریکوایرډ لرم ریکوایرډ څه کار کوي اوس که چېرته مثال زه دلته یو نفر راغی یا دغه نفر د موږ اډ کړو که نه نوم یې ولیکل سو پلار نوم یې ولیکل شمېره یې ولیکل سوه او تاریخ ولیکل سو معاش ولیکل سو معاش بخیر ورته لیکم نه پیس نه ورته لیکم انټر که ګوره تیر سو که نه سو تیر ان بل نفر اوس کولی سئ بل نفر اضافه کړه دا هم دغه شکل سره شی هم نه ورته رسومه دغه شکل لاندې دې اجازه راکوئ ځکه چې موږ یې ریکوایرډ کړی ده صحیح سو نو بیا به تاسو راسئ کله چې مثال دغه ته رالی ښه دلته پیس هم څومره خراب کړی دلته هم پیس ورته 1500 رسولی نو ځکه دا نه مني او والیډیشن څخه به هغه لرې کړو چې مني دا کنټرول ډبلیو کوم اوس بېرته راځم دلته ډیزاینیو ته او پیس ته راځم دغه 1500 روپۍ چې موږ لیکلې وې دا به ورته اړلانګې کړم ورته دا لرې کړه اوس ریکوایرډ ورته نو کوم مخکې خو یې پرېښودلو که نه اوس دا ریکوایرډ چې دا څه رقم ورته کوم دا ورته یس کوم ډبل کلیک وکړئ هم یس کوي یا د نقطه باندې کلیک وکړئ ګورئ تاسو ته یس نور راوړي دا مې ورته یس کول یې وروسته کنټرول ډبلیو دا کنټرول ډبلیو که یس یې کړل یې وروسته دا هم بندوم اوس راځه که چېرته مثال یو نفر راځي د مثال د عمر په نامه بل نفر راځي د پلار نوم یې چې د مثال محمد ده صحیح سو او لاندې مثال شمېره دغه ده او تاریخ یې چې د مثال د 2024 کال دا هم راغلی 25 کال خو هغه معاش چې ده
نه ورته رسوم یا مثال پیس نه دا ورکړی کنه تحویل کې هم مثال چې نه راځي ټوټل کې هم مثال چې نه راولم او دلته چې د عکس ورته راوړم ګورئ رایټ کلیک او رایټ کلیک څخه ول ابجیکټ ته راځي مثال دلته ورته سکریټ فایل براوز ته راسله براوز څخه وروسته دا عکس مې ورته انتخاب کړ کې عکس راغی څه درته وایي you must enter اول in the student pace file تاسو دغه باندې چې کړئ شرط هم لګولی ده په دې کې په پیس کې تر هغه پورې ستاسو ډیټا انټري نه کوې نسئ تللی نو دلته به ورته لیکئ چې مثال 15 نو لیکئ انټر کړه اوس ګوره تلای شئ که نسئ تلای له هغه وروسته اوس ګوره موږ خو دغه ځای کې پون شمېره لرو که نه یا آی ډي نمبر لرو یا مثال ګورئ دلته تاریخونه لرو تاریخ خو نه راځي خیر د فون شمېره کې بعضو شاګردانو کلدلي مثال تا شمېره ځینې اخلي پردۍ شمېره درته په اداره کې ناسي کنه نو که غواړئ مثال یو شمېره د ډوپلیکیټ نسي یعنی دوه وارې د ذکر نسي بیا به راځي ډیزاین ته ډیزاین سرالی مثال زه اوس پیس ورته کوم نو پیس خو خامخا تکراریږي پیس کې ما که مثال راسه ټکس د په نمبر سیده په نمبر ورته اړوم له هغې وروسته دلته انډکس لرو انډکس ته کله سرالی که غواړئ مثال یو شی د ډوپلیکیټ سي نو به ورته انتخاب کړئ که غواړئ ډوپلیکیټ یعنی دوه ور درانه سي بیا به دلته ورته وایئ مثال یس نو ډوپلیکیټ او که وایئ ډوپلیکیټ درانه سي یس ډوپلیکیټ ورته وکړئ او که نه غواړئ بېرته یس نو ډوپلیکیټ ورته انتخاب کړئ په دې خو اجت نه سي درته کار یې کوم له هغې وروسته الاین ټکس لرو الاین ټکس ګوره دا خط سیده ګوره اوس موږ لیکو کوم طرف ته ده دری فیلډ چپ طرف ته ده دلته چې هم کولی شو ګوره کلیک وکړئ وروسته سنټر ته راوله رایټ طرف ته چپ طرف ته راوله بېرته د راسه ډیزاینیو ته دلته الاین ټکس نه هم کولی شو دلته که چېرته مثال تاسو ورته وګورئ ګورئ الاین ټکس دلته جنرال د لیفټ طرف او سنټر او رایټ دا مکمل دلته شته سر خو خلاص شو انشاءالله بس ده مشکل خو نشته ترته سوال پوښتنه هم نه لرئ نو دغه د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې بیا ښې چارې